نن اغا مور او پلار ډیر بختور دي چې رب العالمین د قران کریم دولت د اغي د بچو نصیب د دې زوینه او د دې بچینه ډیره خوشحالي او ډیر سعادت اغا د والدینو دي کردار د والدینو دي خوشحالي نن د بچو د والدینو اورنگزیب علمگیر دا بادشاو د بچی د قرآن حفظ اکو نو د خپل پلار ته اطلاع ورکړله وینن زما د بچی د قرآن کریم د حفظ ختم دی چې تاسو حاضری وکړئ نو هغه پلار ته نه هغې موقع باندې لږ خپه ډیر عجیبه جواب اورنگزیب علمگیر ته ورکړ لار ورته وی ویدا خوستا بچی حفظ کړي دی نو تاج او جوړه خو به میدان محشر کې تا ته میلاویږي نو زما پکې څه دي چې زه حاضري وکړم وی زه به الله خوشحاله وې اورنګزیبه چې تا د قرآن حفظ کړی زما خوشحالي به دا وه زه به دې پروګرام ته حاضر شوی ومه چې ته د قرآن حافظ شوی هغې ورځې نه اورنګزیب نیت وکړو د حفظ د قرآن شروع قرآن به یادو داسې ورځ راغله چې اورنګزیب علمگیر الله د قرآن حافظ پلار ته اطلاع ورکړله وی پلاره تا چې ما ته ویلي وو چې زه به الله خوشحاله وې چې ته د قرآن حافظ شوی وي وی پلاره هغه زما د بچي حفظ و نن ستا د بچي د حفظ دستربندي د حاضري وکړه الله قرآن یادوي هر چاته یادوي په هر عمر کې یادوي هرې سینې له الله د قرآن دولت ورکوي خو ډیره خوشحالي د مور او پلار مونږ یو دستربندۍ له تللي وو چې کله حافظان شروع شو مونږ ورله دستربندي کوله هغې کې یو نوم د حافظ قرآن راغې خو مدرسې محتمم وې دا حافظ قرآن وفات شوی نو نوم یې و او حافظ قرآن موجود نو چې مونږ ورله پګړۍ تړلې پګړۍ یم وه او نوم یم و حافظ قرآن نو نو مونږ علماو مشوره وکړله چې اوس به د ده د پګړۍ سره څه کوو پګړۍ شته او حافظ قرآن نشته مبارک شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې پروګرام کې مهمان خصوصي و ما ته وی محتمم صاحب ته ووایې چې پلار کوئی دی مجلس کی را پادس پلار تم ورله آواز وکړو مونږ وی ستا د بچی د پګړۍ حقدار هغه پلار ورله را پاسو او پلار د حافظانو په صف کې ودرېده چې کله دستربندي شروع شوله پلار راغې مونږ د پلار د سر نه د بچی پګړۍ تاوخله پلار جړل مبارک شیخ صاحب ورته وایي وی یوه دستربندي د لندن مونږ وکړله او انشاءالله یوه دستربندي دی الله ته قرض ده او هغه به په میدان محشر کې انشاءالله پلار او مور ډیر خوشحاله اوسېږئ چې الله د بچو د قرآن دولت نصیب الله کور ته قرآن را دند کو الله کور ته قرآن ویون کې بچی را دند تاسو به علماو نه اورېدلي وي چې د چا بچی د قرآن حافظ شي نو وی د نبوت علوم په سینه کې محفوظ کړل اورېدلي به بیا علماو دا د نبوت علوم ستاسو به ذهن نه خلاص چې دا څنګه د نبوت علوم زما بچی سینې ته راوړل ولې بچی مې پیغمبر شو نه څنګه د نبوت علوم دی بولی صاحب زواما پلاره دسی د نبوت علوم دی
چې د دې امت نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي پاغې کې د آسماني کتاب حافظ نو تیر شوی علاوه د پیغمبر چې په لاره به روانو د آسماني کتاب حافظ نو هغه به صرف پیغمبر امتی تبا آسمانی کتاب تورات چام نه دی یاد کړي علاوه د موسی علیہ السلام انجیل چام نه دی یاد کړي نو اے پلارا د آسمانی کتاب حافظ با د وسپوري پیغمبر وو د تبا الله آسمانی کتاب یادو نن الله ستا بچے د آسمانی کتاب حافظ کو دا د نبوت علوم دی کنه دي چې دا به صرف پیغمبر ته یادو نن الله اغستا بچی ته یاد مورې پي بد حلال ورکړي پلارا ګټ بد حلال وا زکه الله کور کې د قران حافظ پیدا زکه ستا اولاد او ستا نه پیدا الله د قران حافظ اے د مور او پلار د پاره به نور څه خوشحالي وای دنیا کې چې د چا بچي ډاکټر شي ایم پی ای شي ناظم شي خپلاري څومره خوشحاليږي وي زمانو مو سرواله دا د ډاکټر سے پلار دی وي دا د ایم پی ای سے پلار تر ازدن نو وي الکه وي دا ډاکټر سے پلار کم دی وي آی دی وي تر ازدن ډاکټر سے وو چې دن خجی خاخا ناظم سے پلار کم دے ای دے دے رازا رازا دن دتا غواړي اے پلارانو دسی یو आवाज په میدان محشر کې ملائک کوي داغي فکرو کې مړه د دنیا بس اوازي د دنیا بس کامیابی د قران حافظ چې جنت تلاړ شي خپل مرتبه ته ورسیږي دی بوي اين والدیا زماغه والدین سشو اور اپلار می نشتا سشو وی بشتا دے شتا دے خودل تا نشتا دا د جنت د سردارانو زیدے تا خود قرآن حافظ بینو سرداری دا د حاملینو د قرآن زیدے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حملت القرآن عرفاء اهل الجنہ یوم القیامہ دا بس سرداران وی بلا خود سرداران زیدے دا حافظان زیدے دا علماء زیدے دی بوی زماغ مور او پلار رو واڑے ملائک پراشی آواز بو کی پلان کے کم زیدے دی بوی زعیما دا زیما دا زمانوم دے میدان محشر کی بدی نوم اغستش تو بوائی دا زمان نوم دے زعیما ما توائی ملائک پوئی آو ستا بچے دا جنت بادشاہ شوے دے او اغستا غواڑی تدی دا بچی خوالا راش آواز دغا آواز دے کامیابی دغا کامیابی دا خدای دی زمون اغا کامیابی نصیب کی حقیقی کامیابی اغدا حقیقی آواز اغدے حقیقی ناکامیم اغدا التب آوازش نو مور او پلار بولا راولی دا بچی بوئی ما سر دا مور او پلار دل تا یوزائی کئی چی دی ما سر دل تا وزی رب العالمین بفرشتو توائی سفارشی قبول کئی قبولی کئی فلائک پورتوائی نہ حافظان ہوئے نہ عالمان ہوئے خودی بچیم سفارش اکو تاسو و سرم دل تکی اسی گئی لارا موری دیر دا خوشحالی خبر دا دیر دا خوشحالی زمون دا دارلومی دیوبند بانی و محتمم قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بچی حفظ وکو محمد احمد نمیو چې بچے حافظ شو نو حضرت غټ پروګرام وکړو خلک راوو اجتماعي وکړل چې خلک رخصت شو نو بچی ته وای تا به زه په دومره غټ پروګرام چرته نه وینم ما به دومره غټ پروګرام دیک
تاسو چرته دی علماء د سی غټ پروګرام لیدلې دا استاد سی مړه که تاسو وای چې نن د مفتی سي نه استاد سو دی مونږ علماء د سی غټ پروګرامونه نه کوخه او د سی خوشحالي الله را واست چې دا کوم پتا سو راغلی بیا به مو ګورئ ان شاء الله بیا به د سر او د مال نتیر یو ان شاء الله زواما چې زما د بچی د حفظ دستربندي وي چې زپوري پیزار زې کې ولاړ وي او د علماو پیزار ما سنبالولې چې د دې علماو په وجه الله زما بچی نن حافظ کو د قرآن زوم پلارانو تاسو په دغه ځای کې ودرېږئ په دغه ورځ د علماو پیزار رالی خولوي وای خدایا د دې علماو په برکت تا زما کور کې حافظ پیدا شکرونه وباس د قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ورته بچیا په دومره غټ پروګرام باندې چرته نه لیدل علما دې سی غټ پروګرامونه نه کوي زمونږ بنیر کې یو ډیر لوی عالم مشر عالم وفات شوی الله دې وبخي ما سره ډیر خطا لقمات وي دا غز خپل تفرد ولا وی عام خلق چې دعوت وکي نو فرشتي خوشحالي او عالم او مولا چې دعوت وکي کنه فرشتي ډولکی وي پاسمان کې وینن د مولا دعوت ته تا ډیر شاز نادي ما ته وای خندلو وینن په دې ملائکه ډولکی نه وو ما ورته څه مطلب خو یا ته ډوړې او کا یا بس ډوړې وک نو قاسم نانوتوی رحمت الله علیه خپل بچی توای بچیا زنن ډیر خوشاله چې ته الله د قران حافظ زکه مې دا خلق را غوښتلې دي خو چې خلق رسخت شنو بچی کې نو وی بچیا په یو خبره خوشاله لارانو میندو ننوم دا بچی کې نو وای خاصه دا پروګرام ختم شي وای دا چې نن د سر او د مال تیروما دا زماړه کې یو خوشحالي وخه بچیا خوشحالي براله په خورو کې نه میلاوي نو حضرت خپل بچی ته وای زماړه کې خوشحالي دا و بچیا چې زبنایم یو ورځ براشي زبنایما پما بد خور الصلی ولا پما بد خور الصلی انباری خو بچیا چې کلم د قران تلاوت کوي نو ما ته دعا کوي ما به دعا کې نه ری بچیا ما ته دعا کوي چې کلم د قران تلاوت کوي نو بچو توایا بچیا چې کلم د قران تلاوت کوي نو ما ته دعا کوي بچیا دا مور بدی نه بچیا دسی ورځ براشي چې دا پلار بدی نه بچیا زب مقبره کې یما خو زب پته ما یم وره چې کلم د قران تلاوت کوي او بچیا د الله په اوچتای نو ما به دعا کوي ان شاء الله چې یادای به کا خیر مونږ ورله مدارسو کې دسی تربیت کړي دي لارا چې تا نه یادې تا نه پیژنې به زما شاګرد مورې چې تا نه پیژندلې زما شاګرد بنئ چې تا ته درانه نه ګوري زما شاګرد بنئ لارا تا ته بدرانه ګوري مورې تا ته بدرانه ګوري راولې بچي یا علماء ته دې سي راوښړای راي ولې دې لمنو تو دې غو ته راوښړای چې واپس درلا دا ډک سینه درته یو بچي واپس یو زه یو پروګرام لتلم واپس راتلم لار کې یو کس ادر ولما زما پټکی خپل اور ته دا دی ولې خپل کو ماته وی یو والدې میرا ته وی چې کال کرے دی دا مولی سی بولی دو دل ولا پټکی خپلې مې صحیح ده بس خبره خو زمونږ نه خبرې مونږ د علماء لوګو ګورای کنه ها قسم دې تاسو مونږ نه پیژنې وای پیجن نه مړه دې ته پیجن نه وای کتا سمون پیجن دې نو تاسو په مجلسونه په موږ نه ګرماول خو تاسو مونږ نه پیجن تاسو مجلسونه په علماو ګرم